لك الزبير بن العوام بيجي كده مشهور صحابي، مشهور صحابي او مشهور شهسوار. ده الزوي عبد الله ده مشهور صحابي ده. الله اكبر. موري اسماء ده ابو بكر الصديق لور ده بصبر وجهت خانه دايري. ده الزبير بن العوام مقبول دير سخي انسان، انتهائي سخي انسان، كافر خوتا تنگیده نشو. مور دیر پا سخت رالوی کڑیو اسی به سر سختی کولی چی دیرک سخی. بیتا قشان دل الزو عبدالله بن الزبير رضي الله عنهم. یو پیر امیر المؤمنین عمر بن خطاب پلا روان انچه پلا روان و هر سڑی بو تلارا پوری خودا یو حیبت یو رعب. عمر بن خطاب ده معمولی سڑا خونه ده او ماشومانان کو منډې کړې، ماشومانان خو یریږي، ماشومانان سره لوبې کولې او دی راتېر شو، ټولو منډې کړې سوی د عبدالله بن زبیر. او ولاړ هغه له په سر لاس راکړو، زوی ده ټول وتښتېدو، څه نه تښتېولې. وی امیر المؤمنین نه مې سره غلطي کړې ده چې تا نه یېرېږم او نه لار تنګه دی چې لار درته پراخه کوم. هغه مسکی شو بې سر والله سره راکړو. وی دا ازمری دا هغه ازمري نه پیدا دی، څنګه چې پلار هغه شانې زوی دی، څنګه چې ته یې داسې به دې زوی ځان سره مجلس کې کېنوه. د هغه پرېږدي چې ویني چې میلمستیا څه ته وایي، ملګرتیا څه ته وایي، سړیتوب څه ته وایي، غم خادي څه ته وایي، دینداري څه ته وایي، جومات ته یې راوله، درس له یې راوله، منزل یې راوله. نو دې نه به الله یو ګډ سړی جوړ کړي.